سلام، وقت شما بخیر. امید که هر کجای دنیا هستین جور صحتمند و سرحال باشین. ما با همکارم آقای فیروز قریشی در خدمت شما یک ساعت دیگر مهمان خانه های شما هستیم در برنامه شام با یازده. امید که شما هم برنامه رو ببینید و ما را تنها نگذارین. ما تنها نیستم، در کنار ما همکارم هست و همراهتان سلام داشته باشه. سلام، وقت شما بخیر. سلامونه تاسو ته ګرانو لیدونکو ته خوږو لیدونکو، بیا هم سلامونه ونیو کې هیلې په دې هیله چې ماښام مو په خیر پیل کړی وي. درنو لیدونکو، موږ د شام با یازده یعنې د یولس ماښام په نوم خپرونه تاسو ته جوړه کړې ده. تاسو کولی شئ هره ورځ له 5 نه تر 6 بجو پورې زموږ دا خپرونه له موږ سره یو ځای وګورئ او کوم مواد چې موږ تاسو ته په خپرونه کې برابر کړي هغه هم را سره وګورئ. شام با یازده خپرونه د یولس نړیوال تلویزیون یوه نوې خپرونه ده چې وروسته له دې به هره ورځ تاسو ته نشریږي. بله دوستان عزیز، در افغانستان ما میتونیم بگیم که خیلی از مشکلات زیادی هموطنان ما دست و پنجه نرم میکنن. از جمله یکی از مشکلاتی که امروز خصوصا یکی از ولایت ما را، ولایت نیمروز، خیلی وضعیتشان را دگرگون کردن و امروز میرنجن از وضعیت امی وضعیت شبکات مخابراتی هست که میبینیم از این قسمت اینا خیلی رنج میبرن و واقعا مشکل است. بالکل دقیقا په نیمروز ولایت کې له څه مودې را په دې خوا مخابراتي شبکې درست کار نه کوي، کله انتن نه ورکوي، کله هم خلک وایي بیخي صحیح انټرنیټ کار نه کوي. هلته د نیمروز خلک دې ته مجبوره کیږي چې د ایران مخابراتي شبکون استفاده وکړي. بله دوستان، واقعا جای تاسف است که یک از ولایت ما از سیم کارت های ایران استفاده بکنن. بالکل دقیقا دا په رښتیا هم ډېر غټ مشکل ده. څنګه دې خوښه ده چې ورشو د نیمروز ولایت نه په همدې اړه گزارش وورو؟ بله دوستان، یک گزارش را درباره ولایت نیمروز از مشکلات مخابراتیشون میبینیم. قرن 21 و عصر تکنولوژی تا خدمات بیکیفیت شبکه‌های مخابراتی در ولایت نیمروز. باشندگان نیمروز از عملکرد ضعیف شبکه‌های مخابراتی در این ولایت شاکی هستند. این باشندگان بر این باورند که اگر خدمات به گونه درست برایشان ارائه نگردد، دروازه این شبکه‌ها را در این ولایت مسدود خواهند کرد. بخش مخابراتی نیمروز متاسفانه خیلی ضعیف است و کار نمیکنه است که واقعا شهروندان ولایت نیمروز به فغان آمده از دست مخابراتی نیمروز، شرکت مخابراتی. که ما خواهش ما شرکت مخابراتی این است که پولی که از مردم میگیرند باید خدمات برای مردم به خوبی ارائه کنند تا بتوانند مردم به درستی از آن استفاده کنند. نه تنها در ولایت نیمروز، در خود ولایت و مرکز، بلکه در ولسوالی ها بسیار مردم با مشکلات گزاف مواجه می شوند. نسبت به شبکه داخلی، شبکه خارجی به ما ارزان‌تر مفته. وقتی شبکه داخلی نتونه به ما ارائه خدمات بده، ما مجبور مکلف میشه که از شرکت‌های خارجی استفاده کنیم و این یعنی به اقتصاد کشور ما تاوان وارد میشه. پس بهتر همین شرکت‌های داخلی نسبت به خدمات خو کم بیشتر توجه کنه. وقتی خدمات از اونها در دینیه که بتونه به ما ارائه خدمات رسانی کنه، مجبوری که ما از شرکت‌های دیگه استفاده کنه. رایگان میکنیم اگر اینترنت باشه، اگر چی باشه کند کار مینه، اصلا پول خور میگیره و جواب نمیده. اگر صحبت می‌کنیم زنگ میزنیم به کسی، یک ثانیه گپ میزنیم دوباره قطع میشه. 10 بار یک شماره ما میگیریم از دوباره قطع میشه. اصلا ما خیلی اذیت از آلهانی پول خور میگیرن ولی خدمت به مردم نمیدن. دیگه ما همین تقاضا داریم که خدمت به مردم بکنن، پول خوری نکنن، حق مردم ضایع نکنن. میره که پول میگیرد اندازه که توان از است باید 100% درست کنه شبکه. مشکلی مردم حل کنه. حالا پول میگیره، خود ما که هست 4.5 ساعت اینترنت فعال کردم هیچ کار نمیکنه. گوشی رو رایگان کردم، شاید به 400 دقیقه رایگان کردم، شاید 100 دقیقه رو نتونم درست صحبت کنم. از تقاضای می است که ان شاء الله به زودترین فرصت این مشکل ما حل شود. دغه شبکې چې اوس دلته په نیمروز کې خرابې سوي دي، د خلکو او د کورنیو ترمنځ یو ډول بې باوري رامنځته کړې ده. هغه په دې معنا چې یو ځلې، دوه ځلې، درې ځله په لسګونه وارې یو چا ته زنګ ووهي، هغه اړیکه نه ټینګېږي. یعنې دا په خپله یو ډول بې باوري رامنځته کوي. بله بې باوري دا ده چې موږ په مخابراتي شبکو باندې د دې نه وروسته باور نشو کولی، ځکه چې زموږ هغه اړیکې چې باید ټینګې سوی نه ټینګېږي. بیا دلته نیمروزي ولس اړ کېږي چې د نورو بهرنیو شبکو څخه ګټه واخلي چې دا زموږ هېواد ته بیا به
ډېر غټ ضرر ورسوي. نو هیله مې دا ده چې دې ستونزې ته جدي توجه وسي. که چیرې جدي توجه ونه سي نیمروزي ولس به راپورته سي او د ټولو مخابراتي شبکو دروازې به دلته بندې کړي چې د دې نه وروسته بیا دوی نسي کولی چې بیا په نیمروز ولایت کې مخابراتي شبکې فعالې کړي. په عین حال کې هم انټرنیټ هم کمزوری دی، کار نه کوي، او هم همدارنګه د تماس نیولو فیس یې هم ډېر دی، پیسې هم ډېر خوري. متاسفانه چې په هغه صحیح ډول سره کار هم نکوي، غلاوی هم کوي. هیله مې دا ده چې په دې برخه کې جدي توجه وشي. شورای ولایتی این ولایت با تایید این موضوع از عملکرد ضعیف شبکه‌های مخابراتی در این ولایت انتقاد می‌کند و از اقدام مردم علیه این شبکه‌ها سخن می‌گوید. متاسفانه که ما چندین ملاقاتی که با مسئولین بخش مخابرات در شهر زنج ولایت نیمروز هم داشتیم، در مرکز هم داشتیم، تا حال نتیجه مطلوبی را نگرفتیم. مشکل در بخش مخابرات واقعا بسیار مردم به تنگ آورده. به قول معروف شاید ما انتظار از زیر داریم و یا شاید هم اگر ما جلوگیری نمی کردیم یا نکنیم شاید به زیر روزا مردم علیه مخابرات و علیه آنتنای مخابرات اقدام کنه، چون بسیار یک بسیار سامانی جدی را به بار آورده. در پایان خواستیم نظر مسئولان اداره اترا را در این ولایت با خود داشته باشیم، اما حاضر به پاسخگویی نشدند. آرش مایار، تلویزیون 11، ولایت نیمروز. درنو لیدونکو بیا هم سلام. هغه لیدونکو ته چې همدا اوس له موږ سره یو ځای شوي دي. واقعا دا یو ډېر غټ مشکل ده په نیمروز ولایت کې، نه تنها په نیمروز ولایت کې، په کابل کې، په نورو ولایتو کې هم مخابراتي شبکې درست کار نه کوي. بله، در ولایت کابل هم درست کار نمیتن بعض وقت. بالکل. کله چې موږ په موټر کې ناست اوسو نو سیګنال لیکي چې در حال جستجو. کله چې کور ته لاړ شو بیا هلته لیکي اضطراري حالت. کله چې کمپل لاندې شو بیا وی نو سیگنال. بله، واقعا که خیلی مشکل است حتی برای خیلی هموطنان که باید امروزه از تمام احوالات روز ما باید جویا باشیم از تکنولوژی روز، خصوصا از وضعیت فعلی و کنونی افغانستان که میبینیم خصوصا در ولایت کابل امنیت خیلی خراب شده. مردم باید آگاه باشن که امروز چه اتفاقات افتاد از صفحات مجازی و امی دقیقا که اینترنت هم درست کار نته و شبکه‌های مخابراتی ما درست کار نته، واقعا یک مشکل بزرگ است. با امید ان شاء الله، با امید از روزی که اینا هم حل شه و مردم بتونن از اینترنت و از امینات درست استفاده کنن. بالکل. په دې هیله چې وزارت مخابرات او اړوند مسؤلین په دې اړه اقدام وکړي، نه تنها په نیمروز کې بلکې په ټول افغانستان کې د مخابراتي خدماتو دغه مشکل حل کړي. څنګه د خوښه ده چې ورزش لوري ته ورشو، چې په ورزش کې څه شوي دي؟ زموږ همکارانو ورزشی خبرونه مده کړي، هغه یو وګورو. بله دوستای عزیز، خوب است که در قسمت از برنامه خبرهای ورزشی رو با هم ببینیم. برمیگردیم. فوتسال اتحاد هرات در دیدار نهایی لیگ فوتسال افغانستان موفق به شکست تیم قدرتمند صداقت شد و عنوان قهرمانی لیگ فوتسال کشور را از آن خود کرد. گزارش اسپوتنیک فینال رقابت‌های لیگ فوتسال افغانستان امروز میان تیم‌های اتحاد هرات و صداقت کابل برگزار شد که در پایان نماینده شایسته هرات در دیدار جزا و مهیج موفق به شکست نماینده قدرتمند کابل شد. در این بازی که هر دو تیم نمایش درخشان داشتند، اتحاد موفق به شکست 5-3 صداقت شد و ضمن کسب عنوان قهرمانی جواز حضور در رقابت‌های لیگ قهرمان فوتسال آسیا را کسب کرد و قرار است به نمایندگی از افغانستان در این رقابت‌ها حضور پیدا کند. برای اتحاد در این دیدار احسان رحمانی 3 بار، مختار جوهری 2 بار موفق به گلزنی شدند و گل‌های صداقت را سید مهدی، سید محمد رضا و علی رحیمی به ثمر رساندند. اتحاد قبل از این قهرمان زون غرب افغانستان نیز شده بود. احمد
ولی هوتک قهرمان مبارزات آزاد افغانستان را به حیث سفیر نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر معرفی کرد. وزیر امور داخله افزود که به دنبال ادغام وزارت مبارزه بر ضد مواد مخدر با وزارت امور داخله و قرار گرفتن نیروهای موظف در این بخش زیر رهبری واحد دستاوردهای این نیروها در زمینه مبارزه محو مواد مخدر، بازداشت قاچاقبران و تولید کنندگان این پدیده شوم به مراتب بیشتر از پیش تقویت گردیده است. وزیر امور داخله تصریح کرد که هدف از معرفی احمد ولی هوتک به حیث سفیر پلیس مبارزه با مواد مخدر تشویق جوانان به ورزش و دوری آنان از استفاده مواد مخدر می باشد. جوانان دیگر همانند هوتک می توانند قهرمان باشند و برای کشورشان باعث افتخار گردند. محمد هاشم ارتاق، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله، فعالیت‌ها و دستاوردهای یک سال نیروهای این معینیت را با وزیر امور داخله و مطبوعات شریک ساخت. رقابت‌های بایسکلرانی بانوان تحت نام جام پلیس امروز در کابل برگزار گردید. در این دوره از رقابت‌ها 26 بانو از ولایت غزنی، بامیان، فاریاب و کابل با هم برای یک روز رکاب زدند. مسئولین فدراسیون بایسکلرانی کشور هدف از برگزاری جام پلیس را حمایت از نیروهای امنیتی پلیس کشور عنوان میکنند. گفتنی است که رکاب زنان از مقر کمیته ملی المپیک تا قرقه به رقابت پرداختند و در پایان یلدز هاشمی به سکوی قهرمانی ایستاد. زهرا و ریحانه به ترتیب دوم و سوم شدند. فدراسیون فوتبال افغانستان تایید کرد که پس رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کشور کار بازسازی این ورزشگاه آغاز شود. با گزارش اسپوتینیک، فینال رقابت‌های لیگ فوتسال افغانستان امروز میان تیم‌های اتحاد هرات و صداقت کابل برگزار شد که مورد استقبال شدید هواداران قرار گرفته است. هواداران زیاد برای تشویق تیم‌هایشان به سالن فوتسال فدراسیون فوتبال آمده بودند، اما سالن پر از هوادار بود و جایی برای هواداران که در بیرون از سالن بودند نداشت. هواداران فوتسال که در بیرون از سالن حضور داشتند از کمیته فوتسال خواستند تا ظرفیت این ورزشگاه را بالا ببرند و تعداد صندلی‌های بیشتر بسازند تا در آینده آنها بتوانند بازی‌های فوتسال را از نزدیک تماشا کنند. بله دوستان عزیز، دوباره شما را خوش آمدید میگیم در برنامه شام با 11 و ادامه برنامه هست. خبرهای ورزشی را با هم دیدیم. بالکل درنو لیدونکو، تاسو ورزشي خبرونه ولیدل په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلي وي. د خبرونې په دې برخه کې د معلوماتي ټکنالوژي برخې نه هم یو څو لنډ خبرونه لرو که ستاسو خوښه وي لیدونکو سره به یې ووینو. بله دوستان عزیز، در قسمت خبرهای تکنولوژی و معلوماتی را با هم میبینیم. در ادامه با ما باشید. لمنگ سره اوسئ، موږ له تاسو سره. کمپانی موبایل سازی شاومی که اپل را به دلیل حذف شارژر از جعبه آیفون 12 مسخره کرده بود، رسما اعلام کرد گوشی می 11 را بدون شارژر در جعبه عرضه می کند. به نظر می رسد تاریخ در حال تکرار شدن است. چند سال پیش وقت اپل جک 3.5 میلیمتری هدفون را از گوشی های سری آیفون حذف کرد، برخی از شرکت های تولید کننده گوشی های اندروید به سرعت اپل را مسخره کردند. اپل اعلام کرد هدفون و شارژر درون جعبه گوشی باعث افزایش حجم زباله های الکترونیکی می شود. با این حال بررسی بیشتر نشان می دهد هدف اصلی اپل از حذف شارژر افزایش درآمدزا است. زمان زیادی از رونمایی آیفون 12 نگذشته بود که سامسونگ و شاومی با انتشار پست های در شبکه‌های اجتماعی به اپل طعنه زدند. سامسونگ چند روز پیش پست که اپل را حذف کرد به دلیل حذف شارژر از جعبه آیفون 12 مسخره کرده بود. تا غیر مستقیم نشان دهد گوشی های سری گلکسی S21 قرار است بدون شارژر به بازار بیایند. طرح اولیه موتورسیکلت بین سالهای 1867 تا 1871 به لطف ماشین بخار اختراع شد. پس از گذشت 150 سال مفهوم کلی و اساسی موتورسیکلت تغییر نکرده است. دنیای موتورسیکلت مدرن بسیار بزرگتر از 2 قرن پیش شده و این پیشرفت از تولید انواع مدل‌های موفق و شکست خورده حاصل شده است. اگر بخوایم به موتورسیکلت سازی در چند دهه گذشته نگاه کنیم، چند مدل برجسته تر هستند.
مثل محصولات بیموی، هوندا، سوزوکی، یاماها و دیگر برندهای مطرح در بازار جهانی سالها در نسل‌های مختلف تولید شدند. هر کدام از این موتورسیکلت ها نماینده کلاس و ویژگی خاصی در مدل های متنوع هستند. با نگاه دقیق به مدل های قدیمی و جدید می توان علاوه بر تحسین مهندسی گذشته برخی از خصوصیات نسل های آینده هر موتورسیکلت را نیز پیش بینی کرد. مخترع روسی لادا از شاسی بلند آفرود نیوا تراول 2021 رونمایی کرد که در طراحی جلو از تویوتای RAV4 تقلید می کند. تولید این مخترع هفته گذشته آغاز شد و به زودی به بازار عرضه می شود. نسخه جدید نیوا شباهت بسیار زیادی با تویوتای RAV4 دارد. قسمت جلوی آن شباهت زیادی با تویوتای RAV4 جدید دارد. خودرویی که قیمت آن در روسیه تقریبا 3 برابر نیوا است. با توجه به اینکه RAV4 یکی از پرفروشترین محصولات در سراسر جهان به شمار می رود، منطقی به نظر می رسد که لادا بخواهد از این طرح تقلید کند. متاسفانه تقلید از تویوتای RAV4 در عملکرد خیلی دشوارتر به نظر می رسد. بنابراین ساده ترین راه تقلید از برخی تغییرات جزئی در ظاهر بیرونی خواهد بود. شاسی بلند کوچک و مخصوص آفرود واز 2123 که ابتدا در سال 1998 به بازار عرضه شده بود، به عنوان بخشی از سرمایه گذاری مشترک جنرال موتورز و خودروسازی روسی آفتوواز با بنام شورلت نیوا در سال 2003 مجددا ساخته شد. چند ماه پیش جنرال موتورز از توافق خارج شد و موافقت کرد 50% سهام خود را به این شرکت خودروسازی روسی بفروشد. این شاسی بلند کوچک و توانمند برای رونمایی در سال 2021 بازگشته و اکنون دارای نشان لادا، نام نیوا تراول و برخی اصلاحات در ظاهر طراحی است. تولید لادا نیوا تراول هفته گذشته در روسیه آغاز شد و نسخه خشن و آفرود آن اولین محصول بود که وارد خط مونتاژ شد. این شاسی بلند مجهز به لوله ورودی هوا استاندارد است و از سپر پلاستیکی بدون رنگ و لاستیک های آفرود بهره میبرد. نیاز به ذکر نیست که سیستم چهارچرخه محرک دائمی استاندارد برای رانندگی در هر مسیر قابلیت دارد. درنو لیدونکو بیا هم سلامونه هغه لیدونکو ته چې همدا اوس له موږ سره یو ځای شوي یاستئ. تاسو یولس تلویزیون نه شام به 11 خپرونه ګورئ. په خپرونه کې زه فیروز قریشي له خپلې ګرانې همکارې بېنظیر حقجو سره ستاسو په خدمت کې یو. د معلوماتي برخې خبرونه ول چې زموږ همکارانو ګرانو لیدونکو ته تقدیم کړل. بله، خبرهای معلوماتی و تکنولوژی تقدیمتان شد. واقعا که تکنولوژی امروز خیلی پیشرفت کرده. تمامش از برکت مطالعات مردم است و مطالعه کردن میتونه که با می کنجکاوی هایی که مردم ها دارن میتونه تکنولوژی خیلی پیشرفت کنه و فعلا ما میبینیم که تکنولوژی یعنی به اوج پیشرفت رسیده. واقعا همدا علم ده چې انسان د خپل کمال په وسیله اسمان ته پورته کړ. همدا علم ده، نو موږ هم باید علم ته رجوع وکړو، مطالعه ډېره کړو. څنګه دې خوښه ده چې د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه وقفه واخلو؟ بله دوست از وقفه کوتاه را با هم میبینیم. در ادامه با شما هستیم. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست په دې هیله چې ټول روغ جوړ اوسئ او د خپلو کورونو کې بخاريګانو سره نږدې ناست اوسئ، ځکه په دې ورځو کې هوا ډېره هم یخه شوې ده، واوره هم ورېږي، نو د خپل ځان خیال هم ساتئ. علاوه له دې چې له یخني ځان وساتئ، له کرونا هم ځان. بله واقعا که امی هوا سرد شد کرونا میتونه بیشتر شود و امی آفتاب و گرمی بود که میتونست ویروس از بین ببره. خوب است که هموطنان ما در هوای سرد متوجهشان باشند. تاسو د ناکامورا په اړه څه اورېدلي دي؟ بله دوستان عزیز، ناکامورایی که از کشور ژاپن در ولایت جلال آباد ننگرهار آمد و واقعا خیلی کارکرد زیاد داشت که از سال 2001 الی 2018 میلادی کارکردهای زیاد را داشتن. بالکل ناکامورا هغه شخص و چې له جاپان څخه راغی او خپل ټول پاتې نیم عمر په افغانستان کې تیر کړ. د نه دا چې په صحي برخه کې خدمات وړاندې کړ، بلکې
د کونړ سیند سره یې غیږې ونیولې او د کونړ سیند اوبه یې د کنټرول او مهار کې راوستلې، په ننګرهار کې داشتې خړوبې کړلې، همدارنګه باغونه یې جوړ کړل. نو څنګه د خوښه ده چې ډېر نور معلومات ګرانو لیدونکو سره په دې معلوماتي بسته کې شریک کړو. دوستان عزیز، بسته معلوماتی در مورد زندگی نامه ناکام را که همکار بخش تکنیک آماده ساختن با هم میبینیم. زرګونه کیلومتره لرې یو د جاپان انسان ته پر افغانستان رحم راغی. داسې انسان چې نه په رنګ کې د دې جغرافیې له وګړو سره شریک او نه په خوی او عقیده کې. یو موټی وجود د سلګو نیولیو افغانانو خواته راغی. داسې وخت کې چې کورنیو او بهرنیو د دې چاپېریال د خلکو پر مریو پښې ایښودې، د بېروزګارۍ مظلومیتونو کریغې وهلې، د وچکالۍ او نادارۍ له وجې د ژوند لمنه ورځ تر بلې په راټولېدو وه. هیلې مړاوې وې او تنګدستۍ خلک دومره مغلوب کړي وو چې کډه په شا ګرځېدل چې له کومې خوا د بشریت دا علمبردار او د انسانیت دا ژغورونکی عند الموقع را نازل شو. په تن فقیر له خویه ملنګ او په لباس درویش ډاکټر شاوخوا یوه نیمه لسیزه د مخ افغانستان ته راغی. له الوتکې یې لاندې وکتل. په سپېرو ډاګونو او په ترې نیولیو وچو ځمکو کې د عالمونو اوسېدل ورته عجوبه وایسېده. د دریابونو تر غاړې د پراته قوم حال یې قابل ترحم ولید. پر افلاس نازلې او غربت حاکمې طبقې زړه سخت وخوږېد او چې په پښو شو د کلي مالت او کور کور لاره ونیوه. د هر ناروغ طبیب شو او د هر روغ اسره وګرځېد. په یوازې ځان یې د لوی جغرافیې طبابت له خپله وسه پوره ونه لیده. د سلامت کلینیکونو جوړولو لپاره لاس په کار شو. د طبابت پر مهال یې ومونده چې ناپاکو اوبو، وچکالۍ او نامناسبو او ناکافي خوړو خلک ناروغان کړي. ډاکټر ناکامورا ورته خپله کمزوري سینه وډبوله، خو له خلکو یې د خوارۍ او زهیرۍ تعهد واخیست. د وچ بیابان د سیرابۍ په خاطر یې له کونړي سیند څخه د اوبو سمولو نقشې وایستې. له جاپانه هره راوړې تجربه یې دلته عملي کړه او هغه څه یې وکړل چې هم اسانه و او هم ارزانه. ناکامورا زړو او ځوانانو ته له سینده د اوبو راړولو چل وښود. بیل او کلنګ یې ورته راوړل، خو چې د خپلې درویشۍ له فطرته مجبور خپله مخکې شو او نور یې ځان پسې کړل. خلکو به چې د ده فقیرانه لباس، خړپکول، زاړه بوټان او ګرد وهلې څېره ولیده، ننګ به یې نور هم توغیاني شو. هلته چې نه د موټر لاره وه او نه د ماشین، ده پکې خپلې جامې خیرنې کړې او خپله ملا یې ورکې خوږه کړه. هر مشقت ته یې اوږه ورکړه، خو د بېوسه افغانانو کورونو ته د مدنیت راوستو قسم لا پسې پوخ کړ. د کاریګرو بچې ساګانې ستړې شوې، د ده د وړې خولې په خندا به یې بیرته هېرې کړې. په وطن کې ځای ځای د جګړې او بیرونو خبرونه وو، خو دی درګرده د افغان وطن د ټپي بچیو په تداوی او تغذیې اخته و. د بې له ځنډه د خدای بندګانو ته د اسودګۍ اسباب لټول او وږیو خېټو ته یې روزي رسوله. ډاکټر تیڅو ناکامورا هېڅ ستړی نه شو. نه یې د اوړي ګرمیو پښې وسېزلې او نه یې د ژمي واورو احساس سوړ کړ. له خلکو سره به پر یوه دسترخوان او خړې چرګۍ راټولېده. چې به د خلکو بېواره مینه لیده، ورته به یې ویل بهرنیان هسې وایي چې افغانان بې فرهنګه خلک دي. دا خبرې دروغ دي. بوډا ناکامورا په ژوندون له خلکو تعهد واخیست.
کارم دومره بس نه دی که زه مړم شوم خو چې د آبادۍ دا جریان در سره جاري وساتئ. خوار ناکامورا به په کار خوله تویه کړه ایسته به جاپان ته لاړ. یوه ته به یې خوله ورانه کړه، له بل به یې چنده راټوله کړه، یوه او بله درګاه به یې ولټوله، خو افغانستان ته به یې قند و نبات راوړل. ناکامورا به هر ماښام په افغاني توشکه کې خپلې ستړې بیسیکه پښې وغځولې، خو نه یې کله چاته د درد شکایت وکړ، نه یې د لالهاندۍ آهو فریاد وکړ، او نه یې له چا امتیاز طلبي وکړه، او چې به سهار شو تر ټولو د مخه به د کار په ګردونو کې پټ و. په هغه وخت کې ویښ یم او دا چې ټوله لم وي، په خدای مې دې قسم وي، په خدای مې دې قسم وي، یو زه یم توره شپه وي او ملګری مې ستا غم وي، په خدای مې دې قسم وي، په خدای مې دې قسم وي، په خدای مې دې قسم وي، په خدای. په اسمان کې چورلکو د چا د مرګ دورې وهلې، حکومت، امریکا، طالب او داعش په جنګ وخته، خو ناکامورا خپل د انسانیت تقاضي او د خپل رنګ راوړې بندګۍ ثمرې ته خوشحاله و. سیمې مرغزارې وي، له کونړي سیند د هر پټي ته د اوبو لارې جوړې شوې وي، د خدای پر نهرې ځمکې د شرابو انعام وشو، او د خلکو د تمدن او ښېرازۍ یو نوی فصل راوغوړي. لږو کلونو کې د خلکو مړې هیلې راوټوکېدې، ژوند ته تمه پیدا شوه، له ژونده په تنګ وګړو باندې زندګي بیرته ګرانه شوه، فقر کډه وکړه، سستي په مستي بدله شوه، د مدنیت یو نوی آغاز وشو، او د بې بدیله او بې امتیازه جاپاني په برکت د انسانیت او خواخوږۍ پاڼه واوښته. د تیڅو ناکامورا د نوم د نااشنایۍ او له خپلې افغاني مینې خلکو پرې د کاکامورات نامه کېښوه. دی نور د خلکو د هیلو مراد کاکاموراد و. ده هم د افغانانو خویونه اخیستي وو، چې کله به هم جاپان ته لاړ خپلې کورنۍ ته به د افغانانو جامې وروړلې. په ملنګۍ کې خوشحاله شوی و، ښایي له خلکو سره د همدلۍ له وجې دا ملنګي خویونه کول. په کمیس او پرتوګ کې به خوشحاله و، د ده ظاهري شناخت د ده ګرد وهلې جامې او یو خړ پکول و. جاپاني ناکامورا او د افغانانو کاکامورات د افغانانو وطن ته د خپل زړه وینې ورکړې، خو ځمکې یې سمسورې کړې. د خدمت لمنې چې څومره پسې پراخه شوه هومره خلکو ته محبوب شو. د کانالونو او سربندونو څخه راوروسته یې عابدانو ته د خدای د بندګۍ منبر ورغاوه. 800 لمونځ کوونکو لپاره دا جومات د سلګونه زده کوونکو مدرسه هم وه، چې خلک د دنیا په خوا کې د دین د ذکر او فکر جوګه ګرځولي. بیا چې څنګه په خلکو ګرانو، دغسې د عالي رتبه ادرسونو مینه هم جلب کړې وه. افغان ولسمشر ډاکټر غني ورته د ولسي خدمت او افغاني مینې په پار د افغانستان د تابعیت تذکره ورکړه. درې اویا کلن ډاکټر تیڅو ناکامورا یو داسې ظاهرا غیر مذهب و چې د دین تر خادم نما داعیانو یې هم دین اسلام ته خدمت وکړ او هم د خدای مخلوق ته. د خلکو ته د خدمت محوي کار و. دا له جسمه ناڅیز بوډا او انسانیت ته پابند بنده نه ستړی کېده، او نه یې په دوزخي ماحول کې کله د نهیلۍ سترګې وغړېدې. څو پټمخو انسانانو د انسان له لاسو ډوډۍ تښتوله، خو دې جسور انسان له شاړو څخه غلي وویستې او د خلکو کندوانې ترې ډک کړل. څو بدرنګو د انسان زندګي لوټله، خو دا عظیم انسان د معصومانو د ژوند په جوړولو ستړی و. دا تقابل
تر هغې روانو چې نور یې د ده شکست ناممکن ولید. بالاخره د وحشت حد وکړ او د افغانانو د کاکا مراد سینه ورسوری کړه. کاکا مراد په خپله ملا ولس ته د خاورو بوجۍ راوچلولې، خو انسان نما ځناورو یې له ملا څخه مرمۍ وایسته. کاکا مراد په شپه ورځ خوارۍ په ویالو کې سپینې اوبه وبهولې، خو درنده صفته بني ادمو یې سپینې اوبه هم د ده په وینو سرې کړې. کونړی سیند د فریاد کوکارې وهي، ونه او بوټی د کاکا مراد ویر کوي او د سیمې هر وګړی خپل د خادم د بیلتانه چیغې وایي. کاکا مراد لاړ، هغه په بیرته نه راځي. هغه د خپل وجدان، سړیتوب او شرف قرباني شو. ډاکټر کاکا موږ ته ژوند را جوړ کړ او موږ ورته په سینه کې د زهر درد ورکړ. هغه سرخرویه لاړ، خو یو روغ ملت یې د وجدان په عذاب اخته کړ. هو کاکا، همدا زموږ د مینې روایت دی. هغه روایت چې په موټر کې درڅخه پاتې پکول به تر کلونو کلونو د دنیا هر انسان ته زموږ د نامردانګۍ حکایت کوي. درنو لیدونکو سلام، بیا هم ښه راغلاست. شام به یازده خپرونه ده. په خپرونه کې زه فیروز قریشي او زما ګرانه همکاره بېنظیر حقجو ستاسو په خدمت کې یو. د خپرونې دویمه برخه کې قرار لرو. په دې برخه کې د کابل په اړه معلومات لرو. بله دوستان، در قسمت از برنامه بسته معلوماتی از ولایت زیبای کابل را ما در نظر گرفتیم که بر شما تقدیم کنیم و شما هم بیننده باشین. کابل که واقعا پایتخت کشور است و خیلی زیبایی های داره. بله دقیقاً کابل هغه ولایت ده چې ډیر ښکلی ده او په ټولو موسمونو کې ځانګړې ښکلا لري. که واوره وشي هم ښکلا لري. تاسو وګورئ اوس واوره شوې ده، ټول کابل سپین ده. همداسې هر موسم کې خپله ځانګړې ښکلا لري. خو ډېرې خبرې نه کوو، ورځو لیدونکو ته د کابل معرفی وړاندې کوو. ولایت کابل در زون مرکزی کشور موقعیت دارد. مرکز آن شهر کابل است که پایتخت افغانستان نیز می باشد. این ولایت در شمال غرب با پروان، در شمال شرق با کاپیسا، در شرق با لغمان، در جنوب شرق با ننگرهار، در جنوب با لوگر و در جنوب غرب با ولایت میدان وردک سرحد مشترک دارد. ولایت کابل دارای 4585 کیلومتر مربع مساحت بوده و بیشتر از نصف 56.3% آن کوهها و دشت‌های ناهموار تشکیل می‌دهد، در حالی که 1/3 حصه آن 37.7% را زمین هموار تشکیل می‌دهد. ولایت کابل بر اساس معلومات اداره احصایی مرکزی سال 1391 خورشیدی در حدود 39,050,300 نفر نفوس دارد. کابل مرکز اقتصادی و فرهنگی افغانستان می باشد و در 1.8 متر
بالای سطح دریا در دره دراز و باریک بین کوههای هندوکش را شکافته و در طول دریای کابل امتداد یافته است. این شهر همراه با ولایت کندهار، هرات و مزار توسط بزرگراه‌های حلقوی که در سرتاسر کشور امتداد یافته وصل شده است. کابل همچنین مسیر اصلی شورای جلال آباد که به سوی پشاور پاکستان می رود می باشد. کابل دارای اماکن تاریخی، مساجد، زیارتگاه‌ها، باغ‌های تاریخی و دروازه‌های مشهور، شاعرای نامدار و نویسنده‌های بلندپایه می باشد. این ولایت که اقوام تاجیک، پشتون و هزاره را در خود جا داده است، مردم آن اغلباً به زبان‌های دری و پشتو تکلم نموده و سنی مذهب هستند. تعدادی از اهل تشیع، هندو و سیک ها نیز در این ولایت به ویژه در مرکز آن اقامت دارند. دروازه‌های مشهور این ولایت: دروازه لاهوری، دروازه گذرگاه، دروازه سردار جانخان می باشد. کوتل‌های ارغنده و خیرخانه را هم دارا است. ولایت کابل 1053 قریه و 14 ولسوالی، دیسبز، چهاراسیاب، پغمان، مسیحی، قره‌باغ، استاله، فرزه، کلکان، گلدره، میربچه‌کوت، سروبی، بگرام، خاکجبار و شکردره است. همچنان شهر کابل دارای 22 ناحیه می باشد. ساحه کابل با داشتن 4 فصل اقلیم خشک دارد و سطح سالانه باران در ماه‌های حمل و ثور 400 میلیمتر می باشد. در زمستان درجه حرارت بین 15 و 20 درجه سانتیگراد می باشد، در حالی که در تابستان بین 15 و 38 درجه سانتیگراد می رسد. در جریان سال ماه جدید سردترین ماه به حساب می رود که درجه اوسط حرارت -12 درجه می باشد. همچنان گرمترین آن ماه اسد می باشد که درجه اوسط حرارت به 35 درجه می رسد. کابل یک دریا دارد که به نام دریای کابل یاد می شود. دریای کابل از کوههای پغمان سرچشمه می گیرد. کابل دارنده سنگ‌های قیمتی نیز می باشد، مانند لاجورد و یاقوت هست. آب و هوای کابل تابع وضع عمومی کشور افغانستان است و چون این کشور تقریبا در وسط آسیا واقع است، پس عرض و طول جغرافیایی و ارتفاع و امتداد کوهها و دوری از دریا همه از عواملی به شمار می روند که در آب و هوای افغانستان تاثیر دارد. فصل بهار از ماه حمل مارچ اپریل آغاز می شود و تا پایان جوزا مه جون منظما ادامه دارد. این فصل را می توان فصل نمو و انبساط خواند. هوا عطرگین و فضا دلکش می شود و از حیث آب و هوا این 3 ماه برازنده ترین و نشاط انگیزترین فصل های کابل می باشند. از ماه سرطان جون جولای تا آخر سنبله اگست سپتامبر و مواقع تابستان گرمترین ایام کابل به شمار می رود. منابع عایداتی کابل: زراعت، مالداری، تجارت، خدمات اجتماعی، صنایع و غیره. منابع عایداتی این ولایت می باشد: 16.5% آن در زراعت، 16.9% آنها در مسائل صنعت، معادن و تعمیرات، 50.1% در بخش خدمات رسانی و 16.1% آن در اداره عامه یا حکومت مصروف می باشد. محصولات عمده زراعتی این ولایت را گندم، جو و ماش تشکیل می دهد. در بخش باغات بهترین محصولات انگور 68% می باشد و 30% آن میوه های خسته‌دار می باشند. حبوبات خاصتا گندم و کچالو محصولات عمده ولایت محسوب می گردد، در حالی که گندم در داخل کشور به مصرف می رسد. حاصلات گندم به آن حدی نرسیده که ضروریات داخلی را مرفع نماید. زلزله های کوچک، سرازیر شدن سیلاب ها و لغزش زمین از خطرات عمده اضطراری این ولایت می باشد. ولایت کابل 39,050,300 نفر نفوس دارد. تقریباً 78,593 خانواده دارد. تقریباً 78,593 خانواده دارد که هر خانواده به سطح اوسط دارای 7 نفر می باشد. تقریباً 17% نفوس در ولسوالی ها و 83% آنها در شهر زندگی می نمایند. از مجموع نفوس در حدود 52% ذکور و 48% را اوناس تشکیل می دهد. سکتور معارف در کابل نسبت به سایر ولایت دیگر پیشتاز بوده. سیستم تعلیم و تربیت در این ولایت با آنکه در جریان جنگ‌های تحمیلی چند دهه اخیر تا حدود متضرر گردیده بود، اما در حال حاضر 437 باب مکتب،
شامل 225 باب ابتدایه، 78 باب متوسطه و 125 باب لیسه در تمامی ولسوالی‌های این ولایت فعال بوده و مشکل جدی در این راستا وجود ندارد. کابل یک ولایت زراعتی بوده و اقتصاد 90% مردم آن متکی به زراعت و مالداری است. محصولات زراعتی این ولایت که شامل گندم، جو و جواری، پیاز و کچالو و میوه‌های مانند انگور، سیب، زردآلو و آلوبالو می باشد، به دیگر ولایت و خارج کشور صادر می شود. ګرانو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست او یو ځانګړی سلام هغه لیدونکو ته چې همدا اوس له موږ سره یو ځای شوي. شنبه 11 خپرونه ده د یولس نړیوال تلویزیون څخه خپریږي. بله دوستان عزیز، خوب است که در قسمت از برنامه یک وقفه کوتاه را داشته باشیم. در ادامه با ما باشیم. زو لیدونکو یوه لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بیا هم له موږ سره اوسئ. بله دوستان عزیز، دوباره شما را خوش آمدید میگیم در بخش آخر برنامه شنبه 11 و در اخیر برنامه هم قرار داره. بله لیدونکو د خپرونې وروستۍ برخه کې یو. د خپرونې درېیمه برخه ده. په دې برخه کې موږ تاسو ته طبي معلومات برابر کړي دي. دا چې کرونایي موسم ده، کرونا هم خپره شوې ده په هیواد کې. همدارنګه نړیوالو په دې وتوانېدل چې په دې وروستیو کې د کرونا په اړه د کرونا ضد واکسین جوړ کړي. بله واقعا که واکسین کرونا را هم ساختن. یک خانم 72 ساله فکر کنم از کشور آمریکا واقعا که امو با ساختن واکسین کرونا تونست که یک امید بر مردم بتن، در حالی که خیلی کسان ناامید شده بودن. بالکل. نو په دې برخه کې موږ تاسو ته یوه معلوماتي بسته جوړه کړې ده چې کوم کسان د کرونا د واکسین حق لري. بله دوستان عزیز، بسته معلوماتی در مورد واکسین کرونا رو می‌بینیم. در ادامه با ما باشید. کدام افراد برای دریافت واکسن کرونا حق انتخاب دارند؟ از آنجایی که در حال حاضر به تعداد کافی واکسن کرونا تولید نشده است، مردم حق انتخاب بین واکسن های موجود را ندارند. پس از تایید رسمی واکسن مدرنا توسط دولت امریکا، دوزهای زیادی از این واکسن در ایالات مختلف این کشور توزیع می شود. به عنوان مثال این هفته ایالات واشنگتن تقریبا 130,000 دوز واکسن مدرنا را دریافت کرده است. توزیع واکسن کرونا در همه نقاط کشور و در دسترس قرار دادن آن برای همگان به عنوان یک چالش در نظر گرفته می شود. واکسیناسیون افراد در برابر ویروس کرونا کار بسیار دشواری است که دولت‌ها و مقامات بهداشتی باید در مورد آن تصمیم گیری کنند. آنها مشخص می کنند که چه افرادی در اولویت دریافت واکسن قرار دارند. در حال حاضر تنها کادر درمان و افرادی که در خانه در تلاش است لیست اولویت بندی افراد DOH یعنی سالمندان و مشغول کار هستند واکسینیه می شوند. وزارت بهداشت ایالات امریکا قرار خواهد گرفت مرکز کنترل و پیشگیری از DOH برای دریافت واکسن کرونا تنظیم می کند و زمانی که تکمیل شود در وبسایت ابزاری را برای گوشی‌های هوشمند توسعه داده شده که زمان دریافت دوز دوم واکسن را برای افراد یادآوری می کند. بیماری CDC در امریکا می کند. آیا افراد برای دریافت واکسن کرونا حق انتخاب دارند؟ همانطوری که مشخص است چندین واکسن کرونا در حال تولید است، اما تا اکنون 2 واکسن فایزر و مدرنا مجوز استفاده اضطراری را دریافت کردند. از آنجایی که تنها 2 نوع واکسن در دسترس است، افراد باید بر اساس دستورالعمل‌های اعلام شده از طرف سازمان عمل کنند. به دلیل اینکه در حال حاضر به تعداد کافی واکسن تولید نشده است، مردم حق انتخاب بین واکسن‌های DOH و CDS را ندارند. اما در صورتی که میزان تولید افزایش پیدا کند، ممکن است حق انتخاب بین واکسن‌های موجود به افراد داده شود. شرایط دریافت واکسن کرونا برای زنان باردار چگونه است؟ با وجود اینکه هنوز مطالعه تاثیر واکسن کرونا بر زنان باردار را بررسی نکرده است و زنان باردار در آزمایش‌های بالینی شرکت‌های اعلام کرده است که زنان باردار
ACOG تولید کننده واکسین های کرونا ارزیابی نشدند. کالج متخصصان زنان و زایمان امریکا میگوید مادران شیرده نیز می توانند واکسین کرونا را دریافت کنند. البته لازم است این افراد پیش از دریافت واکسین با پزشک خود مشورت کنند. علاوه بر این زنانی که در مدت زمان مشخص شده بین دوزهای واکسین باردار می شوند نیز باید دوز دوم را دریافت کنند. زنان باردار که یکی از واکسین های کرونا را دریافت می کنند نباید تا 14 روز پس از دریافت دوز دوم واکسین های دیگر را مانند واکسین انفلوئنزا و کذا را تزریق کنند. ګرانو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. شنبه 11 خپرونه ده د یولس نړیوال تلویزیون نه. تاسو د کرونا واکسین په اړه معلومات ولیدل چې کوم کسان د کرونا واکسین د ترلاسه کولو حق لري. بله دوست عزیز، و در این قسمت از برنامه ما میخواهیم که علائم حمله قلبی که نباید فراموش باشه ایره بسته معلوماتی رو براتون تقدیم میکنم، مفید هست، بیننده باشین. لیدونکو راځئ د معلومات وګورئ او بعد د معلوماتو د خپرونې وروستۍ برخه کې هم له موږ سره ملتیا وکړئ. علائم حمله قلبی که نباید آنها را نادیده گرفت. علائم مانند درد قفسه سینه، بازو یا کمر، ضعف و حالت تهوع، سرفه کردن و خسخس سینه، ترم، درد گلو یا فک، خستگی غیرعادی نشان دهنده حمله قلبی است که باید به آنها توجه کرد. به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، هر سال تعداد زیادی از افراد در سراسر دنیا به دلیل بروز مشکلات قلبی جان خود را از دست می‌دهند. خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی را می‌توان با اقدامات پیشگیرانه کاهش داد. بعضی از علائم شایع حمله قلبی ممکن است جزئی و کم اهمیت به نظر برسد. بنابراین در ادامه چندین علامت هشدار دهنده حمله قلبی بیان می‌کنیم که نباید آنها را نادیده گرفت. درد قفسه سینه، رایج‌ترین نشانه حمله قلبی درد قفسه سینه است، اما این درد همیشه ناگهانی رخ نمی‌دهد. حتی ممکن است فرد در قفسه سینه خود احساس سنگینی یا فشار کند. معمولاً افراد این درد را با سوزش معده اشتباه می‌گیرد. درد قفسه سینه ممکن است بیش از چند دقیقه طول بکشد، سپس برطرف شود و دوباره فرد را درگیر کند. درد بازو یا کمر، مردان معمولا این نوع درد را در بازوی چپ خود احساس می کنند، اما ممکن است زنان از درد هر دو بازو رنج ببرند. احساس سنگینی و درد در بازوها می تواند نشانه بیماری آنژین یا حمله قلبی باشد. این نوع درد ممکن است از قفسه سینه شروع و سپس به سمت قسمت بالایی یا پایینی کمر گسترش پیدا کند. اگر این درد به هیچ مفصل یا ماهیچه خاصی مربوط نباشد و باعث شود شما از خواب شبانه بیدار شوید، باید حتما با آن توجه کنید و آن را نادیده نگیرید. ضعف و حالت تهوع، زمانی که فشار خون فردی پایین باشد و قلب خون کافی به مغز پمپاژ نکند، فرد احساس ضعف می کند. ممکن است مشکلات قلبی دلیل بروز این اتفاقات باشد. حالت تهوع و کم اشتهایی نیز ممکن است علائم دیگر مشکلات قلبی باشد. سرفه کردن و خسخس سینه، تنگی نفس به همراه سرفه و خسخس سینه ممکن است جزئی علائم نارسایی قلبی باشد. این مشکلات زمانی رخ می دهد که قلب فرد خون مورد نیاز بدن را به خوبی پمپاژ نکند. اگر فردی به نارسایی قلبی مبتلا باشد، ممکن است خون و مایعات به ریه‌های او بازگردد. به همین دلیل فرد به سختی نفس خواهد کشید. ترم پا و مچ پا نشانه از پمپاژ نشدن خون به طور مؤثر است، زیرا زمانی که قلب نتواند خون را به درستی پمپاژ کند، خون در رگ‌ها تجمع می‌کند و باعث بروز ترم می‌شود. علاوه بر این، نارسایی قلبی دفع آب و سدیم توسط کلیه‌ها را مختل کرده و باعث بروز ترم بیشتر بدن می شود. درد گلو یا فک، درد در قسمت بالای شانه ها می تواند یکی از علائم بروز حمله قلبی باشد. علاوه بر این، ممکن است فرد در فک پایین یا گلوی خود احساس درد کند. حتی ممکن است بیمار در گلوی خود احساس سوزش یا خفگی کند. به طور کلی، اگر در مرکز قفسه سینه خود احساس درد یا فشار کردید که به فک یا گلوی شما گسترش پیدا کرد، ممکن است نشانه حمله قلبی باشد. بنابراین در این صورت حتما باید به پزشک مراجعه کنید. خستگی غیر عادی، از آنجایی که بسیاری از افراد در طول روز مشغول انجام دادن کارها و وظایف خود هستند، ممکن است احساس خستگی کنند و این موضوع بسیار طبیعی است. اما اگر فردی در مواقعی که قبلا خسته نمیشد ناگهان احساس خستگی شدید کند، ممکن است نشانه حمله قلبی باشد. خروپف با صدای بلند، ممکن است خروپف بلند و غیر معمولی نشانه ای از آپنه خواب باشد. آپنه انسدادی خواب زمانی رخ می‌دهد که تنفس فرد هنگام خواب چند بار به مدت کوتاه
تا قطع شود. این اتفاق برای سلامتی قلب افراد مضر است و خطر ابتلا به فشار خون بالا و دیابت نوع دوم را افزایش می دهد. اگر مشکل آپن انسدادی خواب درمان نشود، فرد در معرض خطرات تهدید کننده سلامت ناشی از مشکلات قلبی قرار خواهد گرفت. بله دوستای عزیز، دوباره شما را خوش آمدید میگم در پایان برنامه. بله لیدونکو، دا و د شام به 11 خپرونه چې موږ تاسو ته وړاندې کړه په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي. د خپرونې په وروستیو شېبو کې قرار لرو. فقط ټولو لیدونکو ته به ووایو چې له یخ او کرونا څخه په امان کې اوسئ، ځکه چې یخ ډېر زیات ده. نور به له خپرونې لیدونکو سره خدای پامانی وکړو. بله دوستای، سپاس از تک تک شما عزیزان و دوستانی که تا این برنامه ما رو تنها نگذاشتین و برنامه رو بیننده بودین. انشالله که در برنامه بعدی هم در خدمت شما خواهیم بود. شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپاریم. شاد و پیروز سرحال باشین. با یک آهنگ میانی شما را به خداوند بی‌نیاز میسپاریم. نو د همدې سندرې په اورېدو سره تاسو ټول په لایزار رب سپارم. هر چیرته چې یاستئ ښکلې ښایسته شپه او ښایسته ماښام ولرئ. د خدای په امان.